حلال زناور کې اوه شیزونه خوړل حرام دي. په دې کې ټول نه اول نمبر د نر زناور انډې دي. دا پښتو کې جو دمونږ اگې ویو دا خوړل حرام دي. ګورې په دونه واضح الفاظو کې درته څه کوي مکنه ځکه چې ډیر زیات خلک په دې کې مبتلا دي، په دې حرامو کې مبتلا دي. که ګډ وي، که چیلی وي، که غوی وي، که هر څه وي، د دې دا انډې ډیر په شوق سره خوري. ولا پکې دا خبر هم کوي چې وي په دې کې ډیر زیات طاقت دی. او بعضې خلک خو لا په قربانۍ کې په هغه چا باندې ګرځي چې نر زناور حلال کړي وي که نه هغې ته وي دا انډې به ترې نه موږ له راکوئ. نو د دې خوړل حرام دي. که ستاسو څوک ملګري په دې خوړو کې مبتلا وي، ستاسو داسې څوک ملګري وي چې هغې د زناورو دا انډې خوري، هګۍ خوري، نو هغې ته یا دا ویډیو ورسوئ او یا د دې ویډیو په کمنټ کې منشن کړئ چې هغې ته پته ولګي چې دا انډې خوړل حرام دي، ناجایزه دي. که چا دا وخوړل حرام شیز به خېټې ته تللی وي زموږ زبندو ګناهګارېږي په دې باندې. نو اول نمبر د نر زناور انډې خوړل حرام دي، ناجایزه دي. صحیح شوه. دویم نمبر د زناورو د تشو متیازو ځای که هغه نر وي که ماده وي د تشو متیازو ځای خوړل حرام دي. دریم نمبر د ډکو متیازو یعنې د سوټو ځای دا خوړل حرام دي د زناور. څلورم نمبر بهیدونکې وینه دا هم حرامه ده. پنځم نمبر مثانه یعنی هغه ځای چې کوم کې تشې متیازې جمع کېږي دا تصویر به تاسو کتلی شئ په زناورو کې دن نه وي دا خوړل هم حرام دی. پنځه شو. شپږم نمبر د زناورو تریخې دا خوړل هم حرام دی. صحیح شوه. اووم نمبر غدود ورته ویل کېږي هغه سخته غوښه شانتې وي دا تصویر تاسو کتلی شئ دا هم په زناورو کې دننه موجود وي دا خوړل هم حرام دی. دینه علاوه بعضو علما کرامو پکې حرام مغز هم یاد کړی دی. داسې اوږده شانتې کلمه غوندې وي که نه دا خوړل هم حرام دی. نو زموږ عزتمندو په دې باندې ځان پوه کوي دغه شیزونه چې کوم په زناور کې موجود دي د دې نه خپل ځان محفوظ وساتئ. عموما خو د دې نورو شپږو شیزونو نه خلک ځان محفوظ ساتي خو دا زناورو انډې چې دي پکې دا ډېر زیات خلک خوري په دې کې مبتلا دي. لا پکې وي طاقت دی پکې. نو طاقت ماقت بیا په توپه باندې ولي اول خو پکې اړو طاقت شته دی نه خو که چېرې بالفرض طاقت پکې ویم نو شریعت طرف نه چې کوم شیز حرام شوي وي که نه هغه بس هم بیا حرام وي هغې نه به ځان ساتئ زموږ عزتمندو. نو زناورو انډې حرامې دي. که ستاسو څوک رشته دار وي، ستاسو څوک پیژنګلو وي، ستاسو څوک ملګري وي هغې ته دا ویډیو خامخا ور ورسوئ چې هغې د دې حرامو نه خپل ځان محفوظ وساتي زموږ عزتمندو. د دې اوو شیزونو نه علاوه په زناورو کې هر یو شیز حلال دی هغه تاسو خوړی شئ. که هغه لرې دی او که هغه پړپوس دی بعضې خلک په قربانۍ کې پړپوس هم غورځوي غورځول نه دي پکار زموږ عزتمندو دا اسراف کې راځي. پړپوس دا خوړل جایز دي په دې کې څه قباحت نشته دی. صحیح شوه. نو امید دی چې انشاءالله په دې ټولو شیزونو باندې تاسو پوه شوي یئ.